شیخ صاحب محترم په دې میاشت کې د اعتکاف هم یو عمل دی چې د رمضان په آخر کې کېږي. نو آیا اول سوال ده چې زنانه د اعتکاف بعضې په کورو کې کوي، په کور کې اعتکاف کېږي؟ نو اعتکاف کې خو هیڅ شک نشته چې دا یو عبادت دی. قرآن سنت اجماع باندې ثابت دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، او ابراهیم علیه السلام اسماعیل السلام ته چلوي ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تم اعتکاف احادیثو کې کان رسول الله یعتکف فی العشر الاواخر. خود اعتکاف د پاره الله او د الله رسول مسجد انتخاب کړی دی. قرآن کې الله وی وانتم عاکفون فی المساجد. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په مسجد کې کوه. نو دا طریقه چې زنانه به په کور کې کوي دا خبره د کتاب او سنت نه مخالفه ده، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح بخاری روایت ده چې نبی علیہ السلام په دور کې هم زنانه په مسجد کې اعتکاف کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف اراده وکړه. عائشہ رضی الله عنها فرمایل چې زم د سره اعتکاف کوم، هغه ته اجازه وکړه. حفصه رضی الله عنها چې عائشہ کې زم کوم چې د الله نبی د سار مانځل راوګرځي ډېری خیمه لګېدلې په مسجد نبوي کې. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې دې سنیکی اراده کړی د حکم وکړي چې دا خیمه ټولې لري کوي. نو ګوره د نبی سم په دور کې زنانو اعتکاف په مسجد کې کوي چې کوم ځای کې شرایط برابر نه بس د الله بندګي دي کوي، د شپې د الله عبادت دي کوي، او چې کوم ځای کې ډیرو مساجدو کې شرایط برابر نو اعتکاف ته زنانه کې راستش. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.